السلام علیکم ملګرو، عمران یم او د ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. دا بله شپه زمونږ په دې مالت کې واده وې، نو هغه تنانو اجړاګان راوستي وو. لکه واده کور والا نو راوستي، ملګرو والا راوستي. دا چې د چا چې واده و دا خپل هم غریبانان دي، او چا چې والا د اجړاګان راوستي وو هغه هم غریبانان دي. خو دوی پې دونه پیسې ولګولې، په دې اجړاګانو یې دونه پیسې وویشتې او لاسونو کې دونه پیسې ورکړي چې لکه زه وایم چې یو غریب سړی په داسې انداز پیسې لګوي نو د دې په ځای به یې کور ته څه وړي وې، اوړه به یې وړي وو، څه کور راشن به یې وړه، نو دا به ډېره ښه خبره وه چې په داسې حساب یو غریب سړی پیسې لګوي. دا ویډیو تاسو مو ګورئ. تاسو وکتل نو تاسو ما ته کمنټ وکړئ چې ما ته پته ولګي چې زه چېرې غلط خو نه یم لګیا. هسې نه زه غلط لګیا یم، لکه زه یم چې دا پیسې دوی کور ته شیزونه وړی وې، کور ته دې سامان وړی وې، او دا هلکان وایي چې نه مونږ یې په داسې محفلو کې الوزو. نو چې زه په غلط یم که دوی په غلطه وي، لکه زما سوچ غلط دی که د دوی سوچ غلط دی، ما ته خامخا کمنټ وکړئ. او چینل باندې چې څوک نوي دي نو زموږ چینل هم سبسکرایب